د هر قسم حاجت او ضرورت پوره کېدو لپاره انتهایی مجرب وظیفه. زموږ عزتمندو که چېرې ستاسو په زړه کې یو جایز حاجت وي یا جایز ارمان وي یا یو شي ته ستاسو سخت ضرورت وي او تاسو غواړئ چې زموږ دا ارمان زموږ دا حاجت او زموږ دا ضرورت پوره شي، نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته 3 وظیفې درښیم. که دې 3 وړ وظیفو کې تاسو هر وظیفه شروع کړه کنه انشاءالله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به ستاسو دغه حاجت دغه ارمان او دغه ضرورت په انشاءالله ستاسو پوره شي د الله رب العزت په فضل او کرم سره. ټیک شو جی. نو 3 وظیفې درته درښیم. که دا 3 وړه تاسو شروع کړئ ډېره زیاته بهتره ده، خو که 3 واړه نشئ شروع کولی کم از کم چې یو وظیفه پکې تاسو شروع کړئ که نه انشاءالله ستاسو د زړه حاجت په د الله رب العزت په فضل او کرم سره پوره شي انشاءالله. ټیک ده. نو په دې کې ټولو نه اولنۍ وظیفه دا د زموږ عزتمندو چې د قرآن پاک یو آیت کریمه دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا آیت کریمه دی. دا آیات په تاسو د هر مز نه پس اوه پیرې وایي، اوه وارې به دا آیات وایي چې اوه پیرې برابرېږي. دې پسې بیا د خپل حاجت دپاره د خپل ضرورت دپاره د خپل ارمان دپاره دعا کوئ. که ستاسو زړه کې هر قسم حاجت وي هغې پوره کېدو دپاره دعا کوئ. انشاءالله څو ورځو کې دننه به ستاسو د زړه د حاجت دغه ارمان پوره شي، بیا به انشاءالله ماته دعاګانې کوئ. ټیک شوه. دا اولنۍ وظیفه شوه. دویمه وظیفه دا ده په قرآن پاک یو صورت دی سورة النمل. دا به تاسو یوه هفته مسلسل تلاوت کوئ، هر ورځ به یو پیره تلاوت کوئ د اودس چراندام په حالت کې بغیر اودس به نه وئ. بس یو ټیم ځان ته منتخب کوئ په خپلې مرضۍ سره، که هر ټیم تاسو ته میلاویږي نو دا چې تاسو هر ورځ تلاوت کوئ که نه پسې به یا د خپل حاجت ته پوره کېدو لپاره دعا کوئ. یوه هفته تاسو دا عمل وکړئ انشاءالله په دې یو هفته کې دننه به د الله رب العزت په فضل و کرم سره ستاسو حاجت او ستاسو ارمان پوره شوي وي. ټیک شوه جي. دا 2 وظیفې شوې. درېیمه وظیفه سورة القریش لإلاف قریش سورت. تاسو ټولو له دا درځي نو دا به صرف 2 ټیمه جاري ساتئ، یو د سهار مونځ نه پس یو د ماښام مونځ نه پس. د سهار مونځ چې تاسو وکئ که نه ټول مونځ چې تاسو ختم کړئ نو ورپسې به دا لإلاف قریش صورت 11 پیرې تاسو وایئ او ورپسې به بیا د خپل حاجت پوره کېدو لپاره دعا کوئ. دغه شانتې د ماښام مونځ چې تاسو ټول په ټول وکئ، فرض هم وکئ 3 رکعاته او سنت هم 2 رکعاته چې تاسو وکئ، هغې نه پس په تاسو د لإلاف قریش صورت چې دی که نه دا 11 پیرې ووایئ، 11 وارې به دا تاسو ووایئ. نه پس په بیا د خپل حاجت دپاره د خپل ارمان دپاره د خپل ضرورت دپاره د دې پوره کېدو دپاره به دعا کوئ. انشاءالله څو ورځو کې دننه به ستاسو حاجت پوره شوي وي، ستاسو ارمان پوره شوي وي، ستاسو ضرورت پوره شوي وي. انشاءالله بیا به تاسو انشاءالله د بندې ناچیزته دعاګانې کوئ. خو دا وظیفې ضرور شروع کړئ چې ستاسو حاجتونه او ستاسو ارمانونه پوره شي. ټیک شوه جي. کوشش وکړئ ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.